سلامونه ګرانو دوستانو، هیله من یم چې روغ او جوړ به وئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. د نن ورځې یو غوره او په زړه پورې خبر در سره شریکوم. هغه دا چې پرون ورځ پای نیټورک یو پوسټ وکړ په خپل اکاونټ باندې، فیسبوک کې هم پای نیټورک پوسټ کړی و چې موږ به په شلم د فبروري باندې خپل پای نیټورک چې دا هغه لانچ کوو. له هغه وروسته بیا یوې صرافۍ چې اوکې ایکس ده، دغې صرافۍ هم اعلان وکړ چې موږ به پای نیټورک چې ده په 20 د فبروري باندې د دې ټریډینګ پیل شي. سپاټ ټریډینګ او فیوچر ټریډینګ چې ده هغه به په اوکې ایکس صرافۍ کې پیل شي. انشاءالله نورې غټې صرافۍ به هم د دې په اړه اعلان کوي. نو دوستانو، هغو کسانو ته هم ډیره زیاته مبارکي وایم چې په پای نیټورک کې کار کړی ده او پای نیټورک کې ماینینګ کړی ده او پای کوین یې ترلاسه کړي دي. او ځینو دوستانو ما نه غوښتنه کړې وه په شخصي کې چې موږ پای نیټورک چې دا مشکل لرو. ځینو کسانو ویلي چې موږ KYC نه ده شوې، او بیا ډېرو دوستانو غوښتنه هم کړې وه چې زموږ اخرنۍ مرحله چې ده یعنې ماینټ مایګریشن هغه برخه نه ده شوې. د KYC په اړه دوستانو زه تاسو ته دا ووایم چې د چا KYC نه وي شوي، KYC-یانې مو وکړئ، او که چېرته مو KYC شوي وي په پینډینګ حالت کې وي نو په دغه ویډیو کمنټ کې راته ووایئ چې زه درته بله ویډیو پرې جوړه کړمه. او هغه دوستان چې آخري سټیپ یې نه ده شوی یا هم آخري سټیپ یې په پینډینګ کې ده، ماینټ مایګریشن برخه چې کومه ده، که هغه سټیپ هم د چا تر اوسه نه وي شوی نو لومړی خو باید چې KYC ستاسو وشي. 14 ورځې به تاسو انتظار ورته کوئ تر څو ستاسو نه هم سټیپ هم وشي. نو دوستانو، دا یو غوره او په زړه پورې خبر د پای نیټورک لخوا. انشاءالله پای کوین چې ده دوستانو دا به یو غوره قیمت اخلي او تر اوسه پورې اوکې ایکس صرافۍ د دې اعلان کړی ده. او انشاءالله زه باور لرم چې نورې غټې صرافۍ چې دي، مثلا باینانس، شاید هم په باینانس کې هم دا لیست شي دوستانو، شاید باینانس هم د دې په اړه اعلان وکړي او لیست شي. نو ځکه دوستانو دا یو غټ پراجیکټ و، ځکه چې 6 کاله یې خلکو ته فری ماینینګ ورکړ، یعنې 6 کاله خلکو ته وړیا پای کوین وویشل دوستانو. نو که چا کار پکې کړی وي مبارکي ورته وایم، انشاءالله له پای نیټورک څخه به ښه عاید ترلاسه کړي. نو دوستانو، دا لنډ معلومات د پای په اړه چې تاسو ته مې وړاندې کړل. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو در سره لایک کړئ او ویډیو په کمنټ کې راته خپله پوښتنه او یا هم نظر پرېږدئ.